به نام خالق هستی، درود بر پیامبر گرامی. سلامونه او نیکی هیله. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. بیا هم د اناتومي فیزیولوژي درسونو ته ښه راغلاست. امروز درس ما در اسکلت رسیده یا در استخوان‌ها رسیده و قسمت‌هایی را که می‌خوانیم، کدام موارد را می‌خوانیم، استخوان می‌خوانیم، وظایف استخوان‌ها را یا عظام می‌خوانیم و انواع استخوان‌ها را می‌خوانیم. نن موږ هډوکي وایو. د هډوکي وظیفې څه دي او هډوکي په عمومي ډول زموږ په بدن کې په څو ډولونه دي. طوری که در تصویر می‌بینیم تصویر اسکلت است. سیستم اسکلت انسان است که کدام عظام یا استخوان‌ها در بدن ما موجود است. به صورت عموم 206 دانه استخوان که در بدن ما وجود داره به کدام بخش ها تقسیم شده در می فصل میخوانیم. دا تصویر که تاسو ګورئ چې زموږ د بدن هډوکي دي. په عمومي ډول زموږ په بدن کې 206 دانې هډوکي دي. دا په کومو برخو ویشل شوی ده، کوم ځایونو کې دي، ټول موضوعات په همدې فصل کې وایو. اول اسکلت باید بفهمیم که اسکلت چی است. استناد بدن ساخته و اعضای بدن را حفاظت میکند. اسکلت به مانند پایه ها است. همان طوری که در ساختمان یا در تعمیر پایه ها نقش دارد، در بدن ما اسکلت نقش دارد. اسکلت استناد بدن را می سازد و از اعضای بدن حفاظت میکنه. و به صورت عموم هر موجودی که اسکلت نداشته باشه از جمله نرم تنان می باشد. مثلا کرم ها اسکلت ندارن، از جمله نرم تنان هستند. اسکلت د بدن د غړو حفاظت کوي او بدن ته شکل ورکوي. اسکلت تعریف همدا ده چې د بدن د غړو حفاظت کوي او بدن ته شکل ورکوي. اسکلت از اعضای بدن حفاظت میکنه و به بدن ما شکل میدهد. اگر اسکلت نداشته باشه یک موجود زنده از جمله نرم تنان میشه. همدارنگه هډوکي سدی استخوان چیز به چند نوع هست دی بحث داریم. پس به صورت عموم اسکلت فهمیدیم که کدام مباحث شاملش است. این تصویرم هم یک بار تشریح میکنم چون در درس های بعدی با سر کار داریم. فعلا فقط یک معرفیش میکنم. در قسمت بالا که نوشته است اسکال جمجمه سر میگه و یا هم به پشتو کوپرای ورتوایی. به قسمت اسکاپولا میشه بگویم کتف یا شانه یا دی اوگه هډوکي. دیگر قسمت هم که میبینیم پایانتر از اسکاپولا استرنوم است. استرنوم چیست؟ استرنوم استخوان قفس سینه است و پایانتر از او پلوس استخوان های است که در در اطراف لگن خاصره هست و از او پایانتر فیمور است. فیمور استخوان ران میگه و از او پایانتر استخوان دیگری هست به نام پاتیلا که این قسمت هم به صورت خلاصه اگر بگویم در قسمت عینک زانوی ما قرار داره و از او پایانتر استخوان دیگری به نام فیبولا وجود داره. و از او پایانتر فالنس وجود داره که همی استخوان های انگشتان پا می شود. و به این قسمت استخوان های مختلف بدن ما قرار دارن که بعد تمامش میخوانیم که کدام
مباحث شاملش است، ولی فعلا در این سر کار نداریم. حالا فقط هم چند تایش براتون نامش گرفتم، فعلا با اینها سر کار نداریم و هر کدامش جداگانه میخوانیم. پس در این اصطلاح فقط تعریف اسکلت باید بفهمیم، د اسکلت په تعریف باندې باید پوه شو. اسکلت تعریف څنګه کیږي دا باندې باید پوه شو. د اسکلت تعریف څه ده؟ د بدن د غړو حفاظت کوي او بدن ته شکل ورکوي. اسکلت استناد بدن را میسازد و از اعضای بدن حفاظت میکند. و ای که استخوان ها چی نام ها داره در این فصل مکمل میخوانیم میشه. موضوع دیگر وظایف استخوان است که استخوان در بدن ما دارای کدام وظایف می باشد. هډوکي زموږ بدن کې کومې وظیفه یا دندې لري؟ کدام وظایف داره؟ به صورت عموم وظایف استخوان داخلی می باشد. دی داخلی و اعضا و حفاظت ده. حفاظت اعضای داخلی، دی داخلی غړو حفاظت. وظیفه دومش ذخیره سازی و دوباره به مصرف رسانی آزادسازی شحمیات می باشد. وظیفه سومش تولید حجرات خون می باشد. دیوین د حجرات و تولید حجرات خون می باشد. وظیفه بعدیش هم جمع‌آوری منرال هاست. منرال ها که در استخوان ها جابجا میشه، مثلا کلسیم، پتاسیم، فسفرس، اینها اکثرا در استخوان های ما ذخیره می شود. وظیفه چهارمش در حرکت کمک میکنه، سبب حرکت میشه. و وظیفه بعدیش از بدن حمایت میکنه. نو په عمومي ډول د هډوکي وظایف دا دي: اول د بدن داخلي غړو څخه حفاظت کوي. دویم فاتس یا غوړیګانې ذخیره کوي. وظیفه سومش دریم وظیفه د وینې حجرات تولیدوي. څلورم وظیفه هم منرالونه ذخیره کوي، لکه کلسیم، فسفرس، پتاسیم، دا ذخیره کوي. او بل وظیفه د حرکت سبب ګرځي، حرکت کې مرسته کوي او بدن حمایتوي. دا د هډوکي وظیفه دي. این وظایف استخوان می باشد. خب وظایف استخوان هم فهمیدیم و بحث فهمیدیم. به خاطر از اینکه ذهن نشین شو، یک خواهر ما را یک بار تکرار کنه، د دې لپاره چې موږ ته تکرار شي، څوک کولی شي دا تکرار کړي؟ فرشته رحماني تاسو یې تکرار کړئ. السلام علیکم ټولو ته هیله لرم چې ښه اوسئ. ماښام په خیر. موږ نن د هډوکو په اړه معلومات وایو. د هډوکي د بدن د غړي حفاظت کوي او بدن ته شکل ورکوي. هډوکي زموږ په بدن کې څه وظیفې لري؟ هډوکي دا وظیفې لري: د داخلي حفاظت کوي، د وینې حجرات تولیدوي، غوړي ذخیره کوي، منرالونه ذخیره کوي، او بله وظیفه یې بدن ته حرکت ورکوي. سمه ده، تاسو هم په عالی ډول کړ. بدن میدهیم و میایم در انواع استخوان ها. ما چند نوع استخوان داریم. موږ څو ډوله هډوکي لرو، دا باندې بحث لرو. به صورت عموم په عمومي ډول د یو انسان په بدن کې 206 هډوکي دي. دا 206 هډوکي د مورفولوژي یا د شکل له نظره په 15 برخو دي. در انسان 206 استخوان وجود دارد یا عظام وجود دارد. استخوان میگیم یا عظام نوشته میکنیم به این قسم. اردویش یک استخوان ها یا عظام ها.
هر دویش یک مفهوم داره، به خاطر که عظام کلمه عربی است و یک اصطلاحات عربی چرا در طب افغانستان زیاد وجود داره. برای اولین بار پانزه طب کابل ترک ها جور کرد، رایج بود عربی، زبان عربی رایج بود و از امو اساس امروزه در مضامین طبی افغانستان زیاد کلمات عربی استعمال میشه، به خاطر که بنیانگذار رشته های طب در افغانستان ترک ها بودن و او زمان عربی استفاده میشد. په بدن کې 206 هډوکي موجود دي. د شکل له نظره یا د مورفولوژي له نظره په 15 ډولو ویشل شوي دي، چې یو لانګ بونز یا طویله اوږده استخوانونه دي، اوږده هډوکي دي. استخوان‌های طویله یا عظام طویله می باشه که تعدادش در بدن ما 90 دانه می باشه. دا اوږده هډوکي زموږ په بدن کې 90 دانه دي. نوع دوم شارت بونز، استخوان‌های قصیره یا کوتاه لنډ هډوکي دي، تعدادش 28 دانه در بدن ما می باشه. نوع دیگرش فلت بونز، استخوان‌های هموار است، هموار هډوکي دي. نوع دیگرش سیسموید بونز، استخوان‌های سیسموید است که اصطلاح مناسب دری به هم نداریم. سیسموید بونز، سیسموید هډوکي دي چې تعداد 4 دانه دي. و نوع دیگر ایرگولار بونز، استخوان‌های غیر منظم است، غیر منظم هډوکي دي چې بدن کې 48 دانه دي. پس به صورت عموم 206 دانه در بدن ماست. دانش طویل است، 28 دانش قصیره، 36 دانش هموار، 4 دانه سیسموید و 48 دانه غیر منظم می باشه. په عمومی ډول 206 هډوکي زموږ بدن کې دي، 90 دانې اوږد دي، 28 دانې لنډ دي، 18 دانې هواره دي، 4 دانې سیسموید هډوکي دي او 48 دانې غیر منظم هډوکي دي. دا د هډوکو ویش زموږ په بدن کې دي. این تقسیمات استخوان‌ها در بدن ما بود. البته تقسیمات به اساس چیست؟ به اساس شکل، به اساس مورفولوژی. دا تقسیمات د شکل یا د مورفولوژی له نظره ده. استاد څلورم د لای تشریح ټول تشریح کوو. اوس بل سلاید کې ټول تشریح کوو. هر کوم یو کوم هډوکي دي چیرې موقعیت لري، څنګه تعریف کیږي، ټول بل سلاید کې شته، ټول تعریفوو. سیسموید دي، سیسموید. types of bone یا د شکل له نظره هډوکي څو ډوله دي په بدن کې. په عمومي ډول هډوکي د شکل له نظره په 15 ډولو ویشل شوي دي. یو لانګ بونز، بل هم شارت بونز، بل هم فلت بونز، بل هم ایرگولار بونز، بل هم سیسموید بونز. این استخوان‌هایی است که در بدن ما پیدا میشه. از نظر شکل به 5 نوع می باشه: لانگ بونز یا عظام طویله، شارت بونز یا عظام کوتاه یا قصیره، فلت بونز عظام هموار، ایرگولار بونز عظام غیر منظم، سیسموید یک قسمت در بدن ما در 4 دانه است. سیسموید که تمامش میخوانیم، بحث داریم در موردش. عظام طویله در حرکت رول داره. در حرکت رول داره عظام طویله. اوږده هډوکي په حرکت کې رول یا نقش لري. و عظام کوتاه، چرا کوتاه میگیم؟ که تقریبا تمام ابعادشان با هم مساوی می باشند.
ابعادشان چی؟ یعنی طول، عرض و ارتفاعشان با هم مساوی می باشد. شارت بونز یا لند هډوکي ولې ورته وایي؟ ځکه ورته وایي چې ټول ابعاد یو بل سره مساوي دي، تقریبا مساوي دي. یعنی اوږدوالی، پراخوالی او ضخامت مساوی دي، تقریبا مساوی دي. چرا به نام عظام کوتاه یاد میشه؟ به خاطر که تمام ابعادش، طول، عرض و ارتفاعش با هم تقریبا مساوی می باشد. نوع دیگر عظام هموار است. عظام هموار یا عظام هموار یا فلت بونز چه نوع است؟ دارای اشکال مختلف هندسی هستند و هموار می باشند. شکل هندسی دارند، اشکال هندسی منظم دارند و هموار می باشند. بل ډول هډوکي هواره یا فلت بونز دي چې منظم هندسی شکلونه لري او هوار دیده. نوع دیگر عظام غیر منظم است. غیر منظم یا irregular هډوکي دي. دارای شکل غیر منظم هندسی می باشند. غیر منظم شکل لري. او بل ډول هم سیسموید بونز دي که در نهایات وتر عضلات تحت فشار قرار دارد. عظام سیسموید خیلی کم است، در نهایات عضلاتی قرار دارد. در نهایات وتر عضلات. وتر عضلات کدام قسمت است؟ محل اتصال عضله و استخوان به نام وتر عضله یاد می شود. سیسموید بون سیسموید بونز یا استخوان سیسموید در نهایات وتر عضلات در تحت فشار قرار دارند. دا هډوکي د عضلاتو د وتر په پای کې یا انجام کې قرار لري او ډیر فشار ور باندې ده. د عضلاتو وتر کوم ځای ته وایي؟ هغه ځای ته وایي چې عضله له هډوکي سره اتصال کیږي یا وصل کیږي. د عضلې وتر هغه ځای ته وایي چې عضله او هډوکه یو بل سره وصل کیږي. خب عظام طویله را در موردش بحث داریم. لانگ بونز یا طویله هډوکي په باره کې بحث لرو. در مورد استخوان‌های طویله بحث داریم که این چی است، از کدام بخش ها ساخته شده است. طوری که در تصویر می‌بینیم یک قسمت داخلی است، یک قسمت خارجی است. پس بحث ما شروع میشه که در قسمت داخلیش کدام بخش ها وجود دارد و در قسمت داخلیش چه چیزها وجود دارد. نور از او چې داخلی او خارجی برخه کې د لانگ بونز کې کوم مواد موجود دي. خب لانگ بونز یا عظام طویله ساختمان خارجیش همین تصویر اول است. به صورت عموم در ساختمان خارجیش ما به این قسم میگیم که یک جسم داره به نام دیافیزس. یک جسم به نام دیافیزس داره. همین قسمت وسطیش به نام دیافیزس یاد میشه یا جسم یاد میشه و انجامهاش، نهایتهاش به نام اپیفیزس یاد میشه. نو په عمومي ډول دلته ګورو چې طویله یا اوږد هډوکي د شکل له نظره موږ د ساختمان داسې ویشو چې یو منځنۍ برخه ده چې اوږده ده، دا د دیافیزس یا جسم په نامه یادیږي او د دیافیزس په انجامونو کې یا آخري ټکو کې دوه اپیفیزس موجود دي. دوه نهایت یا انجامونه د اپیفیزس په نامه موجود دي او بیا د اپیفیزس وروسته کارتلیج یا غضروف دیگه شامل دي. پس به صورت کوتاه میگیم که یک جسم داره، دو انجام داره. جسم و انجام توسط غضروف نشونمو یا اپیفیزال کارتریج از هم جدا می شود.
و جسم سخت می باشه، انجام ها اسفنجی می باشه. جسم کلک ده او انجامون اسفنجی دی. و همچنان قسمت خارجیش ببینین، قسمت داخلیش، داخلی برخی تاسو وګورئ. دلته تاسو ګورئ داخلی برخی تاسو وګورئ، بخش داخلیش حالا ببینین. در بخش داخلی اول قسمتش اسپانجی بونز یا استخوان‌های اسفنجی. بعد از او رد میرو مغز میگه، رد میرو مغز سرخ. و به می قسم یلو میرو وجود داره و به می قسم میدولری کویتی یک سوراخ است وجود داره و پریوسترم وجود داره، کمپاکت بون وجود داره. این تمامش در سلایت بعدی تشریح میکنیم که هر کدامش چی هست و چی کارها را انجام میده. پس عظام طویله یا استخوان طویله را شناختیم که به صورت عموم ما میتونیم بگوییم که یک جسم به نام دیافیزس و دو انجام به نام اپیفیزس داره. جسمش و انجامش توسط غضروف اپیفیزال کارتلیج از هم جدا شده. جسمش سخت می باشه و انجامهایش اسفنجی می باشه. نو لانگ بونز یا اوگده هډوکي په عمومي ډول یو جسم لري دیافیزس او دوه انجامونه یا اپیفیزس لري. جسم او انجامونه د اپیفیزل کارتلیج د غضروف په واسطه یو بل څخه جلا شوی دي، جدا شوی دي. او همدارنګه جسم کلک دی او انجامونه اسفنجی دي. این هم ساختمان داخلی است که چی چیزهای است. اول استخوان فنجی هست به می قسم حفره مابینیس یا میدولری کویتیس. کمپاکت بون یا استخوان متراکم در اینجا هست و این طرفش هم می بینیم رد میرو سر مغز یا مغز سرخ، یلو میرو زیر مغز او پریوسترم چی را میگه؟ پوش استخوان میگه که ایره هم در موردش بحث داریم. ولی در این قسمت یا قسمت دیگر ببینین به نام اسفنجی بون. در تصویر در قسمت اسفنجی بون یا استخوان اسفنجی است که نرم می باشه، این سخت نیست اسفنجی بون. و بعد از اسفنجی بون کمپاکت بون است که ایره هم در موردش بحث داریم. نوده داخلی برخده چه اسفنجی بونز لري، همدارنګه میدولری کویتی یا منځنی حفره یا منځنی سوری او همدارنګه کمپاکت بونز یا متراکمه هډوکي او دا خوا هم سره مغز یا رد میرو، یلو میرو یا زیر مغز او پریوسترم یا د هډوکي پوخ دی. و همچنان بحث ما در مورد پریوست است یا پریوسترم است. پریوست چی است؟ پریوست یک غشای وایی بوده که از دو صفحه تشکیل شده. دا یو پوخ ده از دو صفحه تشکیل شده. پریوست یو پوخ ده یا غشا ده چه دو صفحه څخه تشکیل شوی دی، از دو صفحه تشکیل شده است. یکی صفحه داخلی است و دیگرش هم خارجی است. یو داخلی صفحه ده او بل هم خارجی صفحه ده. په داخلی صفحه که در صفحه داخلیش چیست؟ اوستیوبلاست ها و استیوکلاست ها وجود داره. در طبقه داخلیش یا طبقه داخلیش از اوستیوبلاست و اوستیوکلاست تشکیل شده که این حجرات استخوانساز است که در درس های بعدی ایران ما مطالعه میکنیم. ساختمان مایکروسکوپیک استخوانه که خواندیم می بحث در موردش تشریحات داریم. پس قسمت داخلی یا صفحه داخلیش از اوستیوبلاست ها و اوستیوکلاست ها تشکیل شده است و در ترمیم استخوان ها نقش دارد. اگر کدام استخوان تخریب شود، صدمه ببینه، بشکنه و یا کسر کنه، دوباره اوستیوبلاست ها و اوستیوکلاست ها در ترمیمش نقش داره. پس قسمت داخلی در ترمیم استخوان نقش داره. قسمت خارجیش لیفی شکل است و محتویات استخوان را حفاظت میکند.
و همچنان ضخامت استخوان یا دبلی استخوان هم مربوط پریوست میشه. نو پریوست یا پوخ ده غشایی پوخ ده یا د دوه صفحو څخه تشکیل شوی ده. یوه داخلي ده، داخلي صفحه د اوستیوبلاست او اوستیوکلاست څخه جوړ شوی ده چې داخلي صفحه د هډوکي په ترمیم کې نقش لري او خارجي برخه لیفي شکل ده او د هډوکو څخه حفاظت کوي. او دا د هډوکي ډبلوالی یا ضخامت هم د پریوست پورې تړاو لري. اینجا هم ساختمان هم میبینیم که پریوست است، اما قسمت های داخلی و خارجیش مشخص شده است که از کدام مواد تشکیل شده است. میایم در عظام طویله. عظام طویله بحث ماست، تا هنوز ادامه داره. عظام طویله توسط قسمت جسمش توسط یک شریان و قسمت اپیفیزس یا انجامهایش توسط شریان دیگه اروا میگرده. یا اروا به معنای چی؟ جریان آب معنایش میشه جریان. پس اینجا چی معنا داره؟ یعنی توسط کدام شریان ها خون و دمی مواد غذایی و اکسیژن به انتقال میشه. پس در قسمت جسمش یک شریان و در اپیفیزس شریان دیگر مواد انتقال میده. د هډوکي جسم او اپیفیز بیل بیل شریانونه اروا کوي یا مواد ورته رسوي. و همچنان رشته های عصبی از طریق عین الطریق داخل امی استخوان ها میشه. د عین الطریق لاره دلته داخل کیږي رشته و از همین خاطر است استخوان درد شدید دارد. اگر استخوان آسیب ببینه خیلی درد شدید داره. و موضوعی که در مورد عظام طویله باید بفهمیم که در کدام قسمت های ما وجود داره. دا طویله هډوکي زموږ د بدن په کوم ځایونو کې موجود دي. د په باره کې د سلاید کې بحث کوو. اول یک استخوان است به نام کلاویکل. کلاویکل در قسمت شانه ما در قسمت وجود داره و یا کلاویکل او یا هم ورته ترقوه وای، به عربی ترقوه میگه. کلاویکل در این قسمت وجود داره، در تقریبا قسمت شانه است. با نوع که تعداد کلاویکل یا ترقوه دو تان است، طرف راست و چپ وجود داره. کلاویکل دو دانه دی، راسته و چپه خواکه. بله همراست ده. همراست ده یا استخوان بازو یا عضد میگمش یا عضد میگمش. عضد کلمه عربی است. این هم دو دانه است، در دو بازوی ما وجود داره، طرف راست و چپ. همراست هم دو دانه دی، زموک دی بدن په بازوگانو کی دی، در بازوهای بدن ما هست. و دیگرش هم رادیوس است. این هم در دست ماست، استخوان رادیوس یا کعبره. این هم در دست ماست، دو دانه می باشه. و دیگر استخوان النا یا زند است. النا هډوکی یا زند هډوکی ده چې دا هم دو دانه دی. و به می قسم استخوان های دیگر به نام میتاکارپس است. میتاکارپس استخوان های کف دست است، تعدادش 10 دانه است. استخوان های کف دست دلاست دی کف هډوکی میتاکارپس دی او لاس دانه دی. او بله هم فالنس دی. فالنس میشه استخوان های انگشتان که تعدادش 28 دانه میشه، تعداد 28 دانه دی فالنس. او بل هم فیمور دی. فیمور استخوان فخذ یا استخوان ران است که دو تاست، در دو پای ما هست. فیمور استخوان ران دو دانه است یا فخذ. دیگه استخوان تیبیاست. تیبیا استخوان ساق پا میگه. این تمامش عظام طویله یا دراز است، طول اوگده هډوکی دی. و دیگرش هم فیبولاست یا شزیه. فیبولا یا شزیه. و استخوان دیگر هم میتا
میتاترسوس است یا میتاترسل، در بعض کتاب ها نوشته کرده. میتاترسوس یا میتاترسل استخوان کف و پاست که تعدادش هم 10 دانه است. و فلنج است که استخوان های انگشتان پا میشه، تعداد از این هم 28 دانه میشه. و تمام عظام طویله یا دراز بدن ما 90 دانه میشه و در این تقسیمات که در کدام قسمت ها چند دانه وجود داره. اوگده هډوکي زموږ په بدن کې په مجموعي ډول 90 دانې دي او دا سلاید کې تاسو ولیدل چې هر اوگده هډوکي چیرې موقعیت لري. و موضوع دیگر عظام قصیره است یا تمامشان ساختمانشان تقریبا مشابه است. ساختمان عظام قصیره، عظام هموار، غیر منظم و سسموید، تمامشان تقریبا از لحاظ ساختار از چی چیزها ساخته شده این مشابهت با هم داره. بل هم د لند هډوکي، هوار هډوکي، غیر منظم هډوکي او سسموید هډوکي ساختمان په هکله بحث لرو چې د ساختار له نظره تقریبا ټول یو شان دي. ټول یو نازکه طبقه ده. یو نازکه طبقه د کمپاکت بون او سفنجي بون او همدارنګه سره مغز لري. درې شیان ټول یو نازکه ده، ټول یو نازکه طبقه لري، یو نازکه طبقه لري ټول چې دا نازکه طبقه کې کوم مواد دي؟ کمپاکت بون دي، اسفنجی بون دي او سره مغز دي. تمامشان یک طبقه نازک دارن. در این طبقه نازکشان چیزها وجود داره؟ استخوان‌های کمپاکت، استخوان‌های اسفنجی و مغز سرخ وجود داره یا رد مرو. تمام اینها توسط پریوسیت پوشانیده شده. طول د پریوسیت په واسطه پوښول شوی ده. تمامشان توسط پریوسیت پوشانیده شده است. طول د پریوسیت په واسطه پوښول شوی ده. ولی صفحه داخلی عظام قف یا استخوان‌هایی که در سر ما وجود داره توسط دورامتر پوش شده است. تفاوتشان امی است که دیگرها توسط پریوسیت پوشانیده شده، ولی صفحه داخلی عظام قف، استخوان‌هایی که در سر ما وجود داره توسط دورامتر پوشانیده شده است. یا توپیر داده چې د قف یا د قف هډوکي یا د سر هډوکي داخلي طبقه یا داخلي صفحه د دیورامتر په واسطه پوښل شوی دی.